خو دا هم پکې لا نوي مسله راوویسته چې ویډیو جایز ده او تصویر څه دی حرام دی. دریم قول هغه چې تصویر باندې د حرمت فتوا موږ نشو ورکولی چې بس ټول تصویران حرام دي، یعنې کیمرې ده هغه نور خو حرام دي، هغه لاس باندې چې ویسته کېږي او بوتان جوړېږي او مجسمې او هغه خو حرام دي. مسله دلته د کوم تصویر ده؟ د کیمرو ده. دوی دا وایي دا علما او زما خپل ذهني زړه په دې مطمئن دی او عرض مې دا دی که چاته زما قول کمزوری ښکاره شو نو په شیشه دې څوک بدې ردي نه وایي، د دلایلو په رڼا کې دې موږ سره خلک خبره کوي. هسې د ښځو په شان کار کول، د په شیشه خبرې کول اکثر د چا کاري؟ دا د ښځو کاري. نر سړی مخامخ خبره کوي، خبره په دلایلو کې کوي او په آدابو په چوکاټ کې کوي. ها موږ دا مسله بیانوله چې دریم قول دا دی چې د تصویران د کیمرې ده چې د شروطو خیال وساتلی شي، د جایز دي، تصویر هم جایز دی، ویډیو هم جایز ده. سوال د دوی نه غټ دا کېږي چې هلته خو حدیث کې راغلی دي چې هر تصویر ویستونکی په جهنم کې دی، نو تاسو پکې څنګه وایئ چې دا جایز دي؟ دا غټ اشکال دی. او الله وی چې د ظالمان زما د مخلوق په شان مخلوق جوړی، تاسو وایئ تصویر جایز دی، نو دې تصویر په دې کیمره کې خو هم د الله د مخلوق په شان مخلوق یې جوړ کړو. جواب اصل کې دا کیمرې چې کومې دي د دې د فکره او سوچ د سترګې نه اخیستی شوی دی. د دې د سوچ چا چې دا کیمره جوړ کړې د کوم ځای نه اخیستی؟ سترګې نه. څنګه چې دا سترګه ده دغه شان دا کیمره ده او دا بل څه نه رانیسي، هم هغه شی رانیسي کوم چې ورته مخامخ وي. اوس زه په دې سترګه باندې محمد ته ګورم، احمد ته ګورم، خالد ته ګورم، نو څوک به راته ښکاري؟ همغه محمد به ښکاري او خالد به ښکاري او احمد به ښکاري. داسې ده که نه ده؟ که نه بل څه به پکې ښکاري، څه تبدیلي به پکې راشي. محمد تور دی نو څنګه به راته ښکاري؟ تور به ښکاري. محمد سور دی نو څنګه به ښکاري؟ سور به ښکاري. ږیره یې شتي نو ږیره به ښکاري، ږیره یې نشتي نو ږیره به ښکاري؟ نه ښکاري. اوس که داسې وي هغه زمونږ سوات طرف ته یو پیر وي ږیره یې نه وه، نو چا چېرته هغه مریدانو ته ولې ویلي چې دا څنګه پیر دی چې ږیره یې نشتي؟ وایي د ده ږیره شتي خو چاته ښکاري نه. دا نوي ماډل ږیره ده. بیا به موږ چاته نصیحت هم نشو کولی چې چاته نصیحت کوو چې ږیره پرېږده، به وایي چې جي شته و تا ته نه ښکاري. اوس موږ خو ذمهوار نه یو چې تا ته نه ښکاري. خبره مې دې پورې راواغېسته چې سترګې چې صحیح نه حقه ښکاري. دغه شان دې کیمرې ته چې څه شی مخامخ کې هماغه رالي بل نه جوړوي. ها حدیث به راشي په هغې کې دا دي چې د دې خلکو عذاب ولې ډېر دی؟ یضاهئون بخلق الله. دې تصویرانو والا کوشش کړی دی چې د الله د مخلوق په شان مخلوق جوړ کړي، ځکه عذاب سخت دی. او دا کیمرې چې کومې دي په دې باندې چې دا کوم تصویران ویستی کېږي دا بعینه هم حق مخلوق دی کوم چې الله پیدا کړی دی، بل نه دی. نو داسې کوشش خو نه دی کړی چې الله د مخلوق په شان مخلوق پیدا کړي. نو به دې خبره ورسېږي. مثال پهلې در کوم خبره به ښه واضحه شي. یو سړی دی تا ته وایي کښېنه، تا ته وایي کښېنه ای عبدالله زه ستا یو تصویر جوړومه په لاس باندې. د تصویر جوړو ته ته کتو، پوزه هغه جوړوله، شونډې، غوږونه. دی به بلکل د عبدالله په شان سړی جوړ کړي. دی څه کوي؟ دی کوشش کوي چې د الله د مخلوق په شان بل مخلوق جوړ کړي. نو دا تصویر حرام دی، ځکه چې دی به پوزه داسې خو نه جوړوي څنګه پوزه چې د هغه ده، بلکل به هغه شان پوزه جوړه کړي، بلکل هغه شان شونډې، هغه شان غوږونه نه. دی اوس یو نوی مخلوق جوړوي. یو سړي سره کیمره ده، عبدالله له تصویر ویستو، هغه اولني ته خلکو ووایي یاره وایي ماشاءالله بلکل لکه عبدالله. ګوره داسې ورته ونه وي
چې د عبدالله د تصویر مصدر دی څه ورته وي بالکل لکه عبدالله نه دی خو تا کوشش کړی د عبدالله په شان بل مخلوق دی جوړو کیمرې والا چې تصویر ویستو وی که ماشاءالله یار عبدالله دې تصویر کې ډېر ښایسته ښکاري څوک پکې ښایسته ښکاري عبدالله ښایسته ښکاري بل مخلوق نه دی د کیمرې والا دا کوشش نه دی کړی چې زه بل مخلوق جوړوم دې ته وایي عکس دې ته څه وایي عکس واپس شو هم د دقه انسان د عکس را واپس شو لکه ته چې اوبو ته ودرېږي نو ته پکې ښکاري لکه ته چې شیشې ته ودرېږي نو ته پکې ښکاري که نه دا بل مخلوق هم ته او ځکه عربو د نږدې وخته پورې د تصویرانو ته به یې عکس وي او د کیمرې ته به یې عکاسه وي عکاسه دا اوس خلکو د تصویر ټکی عام کو حالانکې د دې صحیح نوم هغه عکس دی او افغانستان کې چې کوم پښتانه دي هغه اوس هم تصویرانو ته عکس وایي څه ورته وایي عکس او دی صحیح نوم دی وایي ما له عکس واغستو تصویر دې ته نه وایي دې ته عکس ویلی کېږي د هغه انسان هغه تصویر را واپس شو د هغه عکس واپس راغی لکه اوبو کې چې ته ځان ته ګورې او په دغه کې ځان ته ګورې په شیشه کې نو خو هم ته واپس راځي که نه بیا خلکو د تصویر ټکی استعمال کو هغه عام شو نو هغه عکس ټکی د خلکو نه هیر شو حالانکې د خپل صحیح نوم هغه عکس دی ما خبره دی پورې کوله چې په هغې کې کوشش شوی دی چې د الله د مخلوق په شان مخلوق جوړ شي دې کې خو دا کوشش نه دی شوی که نه شوی دی پکې دا کوشش نه یضاهئون بخلق الله وی د الله د مخلوق په شان مخلوق جوړوي الله مو وایي که وي دا ظالمان دي تلي دي زما د مخلوق په شان مخلوق جوړوي نو کیمرو کې چې کوم تصویر دی ویډیو ده دا خو بعینهم د هغه مخلوق د کوم چې الله پیدا کړی دی بل خو نه دی